د بنگلادیش سره دا لوبلړۍ د نوین الحق د ښه بدیل موندلو یو غوره فرصت. نوین الحق هغه افغان لوبغاړی چې په مهم وخت کې په 500 فارمټ کې له افغان لوبډلې سره لاره جلا کړه او ځان یې یوازې 20 کرکټ ته مختص کړ. نوین الحق تر 2023 نړیوال 500 جام وروسته له یاد فارمټ سره مخه ښه وکړه، خو افغانستان موده وروسته د یو ستر ایونټ یعنی چمپیونز ټرافي پر لور روان ده. د افغان لوبډلې نننی بېساری پرمختګ رښتیا هم ډېر عالي ده، خو په دغه ستر ایونټ کې ضرور د افغان لوبډله د تیزې توپ اچونې لپاره د فضل حق فاروقي ترڅنګ یو یا هم دوه اطمیناني نور تیز توپ اچوونکي چمتو کړي چې د بنگلادیش سره دا لوبلړۍ او له هغې وروسته د زیمبابوې پوره سفر د دغه خلا د ډکولو لپاره یوه بهترینه بدیله لار ده. باید ووایم افغان لوبډله په دا ځل د بنگلادیش سره د لوبو لپاره له ځان سره ځوان بلال سمي، نوید زدران او فرید احمد ملک د تیزې توپ اچونې په برخه کې د فضل حق فاروقي ترڅنګ لري چې د دغه ځوانانو د استعدادونو او وړتیاو څخه د ګټې پورته کولو لپاره دغه لوبې یو بهترینه فرصت ده ترڅو موږ د چمپیونز ټرافي پر لور د نوین الحق یو ښه ځای ناستی پیدا کړو.